یو حدیث دسی چې یعنی شوق به دې پیدا شي د عبادت طرف ته هغه دا دی په صحیحینو کې حدیث دی د عایشه رضی الله عنها چې د هغې خواته یو غریبه ښځه راله او د هغې سره دوه لوڼې وي د عایشې رضی الله عنها خواته یو غریبه ښځه راله د هغې سره دوه لوڼې وي نو عایشه وی ما ولا 3 کجورې ورکړې غریبه وه نو ما ولا 3 کجورې ورکړې هسې دې نه یو بله مسله هم راوځي دا خو صحیح شوه بارک الله فیک چې یو سړی په یعنی غریب له 3 کجورې ورکوي څه هم خیال دی چې خپل مال ورسره ډېر دی لږ دی ورسره خو بیا هم غریب لی ورکوي چلې زده کوي د صدقې ورکولو ها چلې زده کوي د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها صدقه خلک څنګه ورکوي او بیا زنانه نه زنانه دګورې بیا حرص ډېر کوي چې کله په دې مقابلو کې شي او په حرص کې شي نو په دې کې به دوی حرص ښه ډېر شروع کړي اوس دلته د ام المؤمنین سره کور کې څه چې هغه 3 کجورې رالې ورکوي اور یې کړي هغې څه چلو کو امور یو کجوره یوې لور له ورکړه او بله کجوره بلې له ورکړه او خپله کجوره یې راواغسته خولې ته یې اچوله چې هغوی خپله کجوره ختمه کړې وي دواړو بیا وویل موږ له کجوره هغه 2 ماشومانانو کجوره ختمه کړه وی موږ له کجوره نو هغې هغه خپله کجوره په منځ باندې 2 حصې کړه ور یې کړه وی زه ډېر په تعجب کې پرېوتم چې څه ناشنا ښځه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې دا خبره وکړه چې یا رسول الله داسې یو زنانه راغلې وه دا کار یې وکړو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار د دې کار د لاسه الله د هغې لپاره جنت لازم کړی ده او د جهنم نه ازاده کړې ده دا صدقه هغې په چا وکړه په بچو او څه صدقه وه مالو ډېر سره زرو سپین زري کجوره یو دانه په منځ 2 ټوکړې یو ټوکړه د یوې او بله ټوکړه د بلې الله وله جنت ورکړو ستا څه خیال دی چې کله ته دا صدقې شروع کړي او دا مال لګوې د الله په لار کې او په پردو په خپلو یې لګوې تاله به الله څه درکوي نو مال ولګوه په پردو یې هم ولګوه په خپلو یې هم ولګوه او په دې خپلو چې یې لګوې د دې خو بیا څو اجرې دي 2 اجرې دي صدقه هم ده او خپلولي هم ساتي ته چې په دې خپله ښځه باندې کومه خرچه کوې که نه دا هم صدقه ده په دې بچو چې کومه خرچه کوې دا هم صدقه ده خو زموږ نیتونه ګډوډ شوي دي که نیت هم برابر شي که نه چې دا د الله د رضا دپاره کوو دا صدقه ده دې مسلې ته د ډېرو ملګرو ذهن نه دی تللی لکه غریبي او صرف دا وسره سي چې کور ته وړو له خرچه راوړي او ډوډۍ راوړي او ارمانونه کوي چې صدقې مې ورکړی او دا مې کړی او دغه مې کړی دې ته موږ وایو ته خوشحاله شه رب العالمین تعالی دغه د صدقې اجر درکوي ته چې د ښځې دپاره خوراک راوړي ته چې په دې بچو باندې خرچه کوې تعالی الله د صدقې اجر درکوي نو بچي چې دنه خرچه وغواړي او ښځه دنه خرچه وغواړي مور پلار دنه خرچه وغواړي نو زړه ورته پراخه ساته داسې نه چې ته څه مجاقه شروع کړې چې تېر شوي میاشت کې مو 500 درلېږلي تاسو آخر خورئ څه وایي نو لږ دا خرچه ښه پراخه کوه په هغوی باندې الله دله اجر د څه درکوي اجر د صدقې دله درکوي نو کله چې د انسان په زړه کې احتسابي او نیت صفا احتساب معنی ده چې د الله نه اجر غواړي رب العالمین وله پرې اجر ورکړي او رب العالمین ګورې نیتونو ته ګوري ها دا نیت نه دی د ډېر اوچت عمل دی کله نه کله نیت وړوکی عمل څه کړي
غټ کړي او غټ عمل وړوکی کړي. هغه حدیث موږ هم دې 40 نوویه کې ذکر کړی اولنی حدیث انما الاعمال بالنیات. د هغې په وضاحت کې ما تاسو ته یو مثال پیش کړی و، که تکړه ملګري ته به چېرته یاد وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سبق درهم 100,000 درهم. یو درهم په 100,000 درهمو باندې زورور شو. صحابه کرامو یا رسول الله یو درهم په 100,000 درهمو زورور کیږي. رجل له درهمان، یو سړی د جیب کې اوس صرف 2 روپۍ پرتې دي، 1 روپۍ غریب له ورکړه، او د یو سړي سره ډېر مال دی، د هغه ډېر مال نه 1,00,000 روپۍ راواخېستې ورې کړې. د کوم یو د زوروره شو؟ د یو زوروره شو. ځکه چې هلته د هغه سره پاتې څه شو؟ د کوم چې د 1,00,000 ورکړې ډېر مال نه پاتې ورسره ښه ډېر دی، او د 1,00,000 د ډېر مال په مقابله کې هېڅ هم نه دي. نو رب العالمین نیتونو ته ګوري. ها دې ته مه ګورئ چې زه زیاته صدقه نشم ورکولی. لکه بعض ملګرو دا مطلب دی چې دا صدقه دې ته وي چې زه به یو سړي له په یو ځي 500 ریاله ورکوم. نه، ریال ورکولی شي، ریال ورکه. دا ریال ګورې الله ته ډېر قدرمند دی. ګورې رب العالمین یو نوم دی الشاکر، بل نوم دی الشکور. الشاکر او الشکور کې یو دا معنی پرته ده چې رب العالمین د بنده د عمل ډېر قدر کوي. ګورې ستا دا 1 روپۍ ضایع کېږي نه، که ته دا د 1 روپۍ تا ته لږه ښکاري، لکه رب دپاره چې ورکړې دا خو ډېر غیرتي ذات دی. په دنیا کې ولله المثل الاعلی، خو هسې د مخلوق مثال واوره چې د دروند سړي سره دې واسطه راغله، دروند سړي سره، او دا دروند سړی دې کور ته راوستو چې راشه دعوت ته درکو، او په بد حال کور دی او په یو جونګړه کې اوسېږي، او دې دلته راوستو، او بیا دې وله په ډوډۍ کې دال راوړو یا وچه ډوډۍ دې وله راوویسته، د مرګه پورې به دې ستا دا ښه یادوي چې دروند انسان دی. چېرته به دا ونه وایي چې کور دې په غلط حال او په بد حال و، چېرته به دا ونه وایي چې خو صرف دال او صرف پالک او صرف سابه و، چېرته به دا ونه وایي چې ډوډۍ سړه وه، چېرته به دا ونه وایي چې غوښه پکې نه وه، چرګ پکې نه و. دا کیسې نه کوي ځکه چې دا دروند انسان دی. نو سم خیال دی د هغه رب په باره کې چې ټول درانه صفات د هغه دپاره دي. ابه څومره قدرمني او څومره قدر به کوي د یو بنده د عمل. ته چې دا 1 روپۍ راوالې د الله دپاره یې ورکړي نو تا ته خو لږه ښکاري، خو رب العالمین ګوره ډېر قدر کوي، ځکه چې الله نیتونو ته ګوري. الله د دې انسان اخلاص ته ګوري، د دې محبت ته ګوري. یو سړی په غریبۍ کې، په دیاړۍ کې، په پردو مزدورو کې، په سختو کې رالږي، د الله په نوم باندې معلوم ورکوي، نو اوچت مؤمن دی. نو صدقې ورکوي چې څومره ورکولی شي. دا یو لوی عمل دی او یو لوی اجر دی. ما یو وخت کې یو کتاب کتو، په هغې کې د یو عالم تیر شوی دی، حنبلي عالم دی ډېر مشهور، ابو عمر محمد ابن احمد المقدسي رحمه الله، او دا په حنابلو کې ډېر غټ عالم تیر شوی دی. هغه دا خبره کړې وه، وی که غریب له دې مال ورنکو بل به وله ورکړي، که غریب له دې مال ورنکو بل به وله ورکړي، خو ته غریب پاتې شوې. نو دې څنګه غریب پاتې شو؟ موقع دې ضایع شو. که ته غریب له مال ورنکړي بل به وله ورکړي، خو ته غریب پاتې شوې. خو غریب خو نه پاتې کېږي، د هغه په نصیب کې خو الله لیکلي دي، څوک خو به له څه ورکړي که نه، خو ته کمزوری پاتې شوې، تا وبېلله. او بل هغه دا خبره کړې وه، وی صدقې ورکه په دې دنیا کې، ستا د طرف نه به خلک صدقې بیا د مرګ نه بعد هم ورکوي. الله د دې انسان
سره د خلکو محبت پیدا کی په زړه کې، نو خلک بیا د دې طرف نه هم صدقې ورکوي کله چې دی نشي ورکولی او په قبر کې پروت وي. نو کوشش وکئ چې دا دروازه چې نن سبا یعنې په دې باندې عمل څه دی هغه کم شوی دی، کوشش وکئ چې دا لار مضبوطه راونیسئ او دا لار نورو ته وښایئ او تیزی پیدا کړئ په خلکو کې چې راشئ د الله په لار کې مال ولګوئ. او ثباتۍ هم بیا دا خبره یاده کړه چې پیسې دې ورکړې چاله او صدقه دې ورکړه، او صدقه صرف پیسې نه دي، خو داسې مثال ذکر کوو چې چاله دې صدقه ورکړه نو یوه ثباتي به نه، چېرته به هم نه ثباتي. الله وی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى